د قرآن کریم د ترجمې درشپیتم درس سورة البقره 238 آیات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پدې دو مبارک آیاتونو کې د لمونځ ذکر دی. الله تعالی فرمای حافظو، تاسو حفاظت او ساتنه کوئ، علی الصلوات د ټولو لمونځونو، والصلاة الوسطى او په خاص ډول د مازدیګر د لمونځ. د مازدیګر لمونځ به د ماښام سره نه یوځای کوئ. یو خوانه د ماښام اذان کیږي او بل خوانه د مازدیګر لمونځ کوئ، یا لمر په پریوتو وي، مطلب په خپل وخت باندې به کوئ. وقومو او ودریږئ، لله الله تعالی ته، قانتین په عاجزۍ سره. او فرمای فإن او کچیرتا خفتم تاسو ویریږئ، یعنی چې په لمانځه کې به دښمن یا زناور در باندې حمله وکي، فرجالا نو پیاده، یعنی په روانه کې په اشاره لمونځ کوئ، که مخ مو هرې خواته وي. او رکبانا یا سواره، که په اوښ، اس، موټر، کشتۍ یا تیاره کې سواره یاستئ، په اشاره لمونځ کوئ، که مخ مو هر طرف ته وي. فاذا بیا چې کله امنتم تاسو په امن کې شئ، سفر خلاص شي، د دښمن یا د زناور ویره لرې شي، نو فذکرو نو یادوئ الله تعالی په هغه طریقه، کما لکه څنګه علمکم چې یې تاسو ته ښودلې ده، چې شریعت تاسو ته ښودلې ده، ما هغه طریقه د الله تعالی د ذکر په کومه چې لم تکونو تعلمون تاسو نه پوهېدلی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.